بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، مستاذ مقرر كتاب العربية بين يديك لمرني كتاب دي ممتاز لمرني كتاب كي العربية بين يديك لمرني كتاب شپږمې برخې ته رسیدلیو. الله تعالی دې وکړي تیر درسونو څخه مو فایده اخیستې وي. راځو نوی درس ته شروع کوو. زیلولم تاسو را سره غوږ ونیسئ. الوحدة السادسة. الوحدة السادسة. الدرس الثاني والثلاثون. الدرس الثاني والثلاثون. الوحدة السادسة شپږمه برخه. داب شپږمه وحده. الدرس الثاني والثلاثون دوه-دېرشم درس. التدريب الأول لمرني تمرين. رتب الصلوات الخمس بوضع الأرقام 1 2 3 4 5 في المربعات. رتب الصلوات الخمس بوضع الأرقام 1 2 3 4 5 في المربعات. التدريب الأول لمرني تمرين. رتب الصلوات الخمس بوضع الأرقام ويبنزم منزنا بنمبر باندي ترتيب كره في المربعات كم څلورګوټي یا کم مربع چې خاني درکول شوی، کم مربع خاني چې درکول شوی یو دوه درې څلور پنځه نمبر باندې ترتیب کړه. پنځه منځونه معنی دا چې اول صلات الفجر راځي، موږ تاسو باید یو ورته ولیکو. صلات العشاء، صلات الفجر، صلات العصر، صلات الظهر، صلات المغرب. پنځه منځونه دي چې موږ تاسو ته راکول شوي. لکه څنګه چې په ترتیب سره راځي دا منځونه، د وخت په ترتیب سره باید هر عربي زده کوونکی دغه منځونه د وخت د ترتیب مطابق برابر کړي. د شک نشي چې اول سحر منځ راځي، باید صلات الفجر ته موږ تاسو یو ولیکو. ورپسې د ماسپښین منځ راځي، باید صلات الظهر ته موږ تاسو دوه ولیکو. ورپسې صلات العصر مازیګر منځ راځي، موږ تاسو باید صلات العصر ته درې ولیکو. او بیا ورپسې ماښام منځ راځي، صلات المغرب باید دې ته څلور ولیکو. صلات العشاء مخصوصا منځ راځي، باید موږ تاسو دې ته پنځه ولیکو. عربي زده کوونکو یا عربي مینوالو څخه هم دغه غوښتنه لري چې باید لمونځونه پنځه وخت لمونځونه په ترتیب سره مرتب کړي، یو دوه درې باندې ترتیب کړي، برابر کړي. دا لومړنی تمرین. لومړنی جز قول الصلوات الخمس مرتبه. وی پنځه منځونه ووایه. د عربي زده کوونکي څخه د با جز غوښتنې ده قول الصلوات الخمس مرتبه، و د پنځه وخت المنځونه په ترتیب سره پرله پسې یو د بل پسې سره کم ته چې راځي دغسې ووایه. مطلب صلات الفجر، صلات الظهر، صلات العصر، صلات المغرب، صلات العشاء. دغه پنځه وخت المنځونه په ترتیب سره موږ تاسو لکه څنګه چې د کتاب غوښتنه موږ تاسو وویل. راځو دویم تمرین ته. ګورو چې دویم تمرین څه غوښتنه ده. زیلولم تاسو را سره غوږ شئ. التدريب الثاني. التدريب الثاني. ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة. ضع علامة خطأ على الكلمة الغريبة. ودي اكس علامة یا د خطا علامه په ناشنا کلمې باندې
کېده. موږ تاسو که لاندې کلمو ته وګورو، په لاندې کلمو کې موږ تاسو ته د هر یو نمبر سره څلور کلمې راکول شوي. څلور کلمې راکول شوي. دغه څلورو کلمو کې چې کومه کلمه ناشنا وه، د دې سره موافقه نه وه، په هغه کلمه باندې باید د ایکس یا د خطا علامه راکاږئ. اصلي هدف د تمرین عربي زده کوونکو دپاره دا دی تر څو عربي زده کوونکو په ذهن کې دغه کلمات یا لغات قوي شي، ځای پکې پیدا کړي. کله چې د عربي زده کوونکو دغه کلمات یا مفردات صحیح طریقې باندې یاد شو، نو بیا ورته ناشنا کلمه هم معلومیږي. ناشنا کلمه معنا ده کومه کلمه چې د دې نورو کلمو سره ربط نه لري، د دې سره یو شانته نه وي، هغه کلمې باندې د خطا علامه راکاږ. راځو تمرین حل ته. اول نمبر ته راځو. په اول نمبر کې موږ تاسو راکول شي ظهر، عصر، عشاء، مريض. ظهر معنا ماسپښین، عصر معنا مازیګر، عشاء د عین په زیر باندې ماخوستن ته ویل کېږي. مریض معنا مریض یا علت والا کس. ګورو چې په څلور واړو کلمو کې د مریض کلمه د غدري واړو سره هیڅ رابط نه لري. ولی؟ ځکه چې نور د درې وختونو نمونه دي او مریض بیخي دوی سره هیڅ رابط نه لري. نو موږ تاسو په دې ځکه ناشنا کلمه موږ تاسو ته د مریض ده، باید د مریض په کلمه باندې د ایکس علامه موږ تاسو راکاږو. راځو دویم ته. آسف. آسف يسمع، يستطيع، يعمل. آسف يستطيع يعمل. دا څلور کلمات موږ تاسو ته راکول شوي. آسف معنا معذرت غواړم، يسمع اوري، يستطيع طاقت لري، وسه طاقت لري دي، يعمل کار کوي. ګورو چې اخرنی درې واړه افعال دي. آسف د دینه بالکل مخالفه کلمه ده. موږ تاسو ایکس علامه یا د خطا علامه په آسف باندې راکش کوو. راځو دریم ته. عشاء، شاي، غدا. عشاء، شاي، غدا، فطور. اتري واړه څلور واړه راکول شوي کلمات دي. عشاء معنا د ماخوستن ډوډۍ، شاي چیته وي، غدا د غرمې ډوډۍ، فطور د سحر چای یا ناشتې ته ویل کېږي. ګورو چې درې وخته د ډوډۍ نومونه دي، یو پکې چای دی. نو همدغه ناشنا کلمه ده چې موږ تاسو ورسره مخ کېږو. نو بالاخره موږ تاسو پې د ایکس یا د خطا علامه راکش کوو. راځو څلورم ته. سوریا، مصر، ترکیه، مکه. سوریا د ملک نوم دی، مصر هم د ملک نوم دی، ترکیه هم د ملک نوم دی، مکه د یو ښار نوم دی. نو بالاخره موږ تاسو په دې پوهېږو چې مکه ښارګوټی د ملکونو سره سمون نه خوري. همدغه ناشنا کلمه ده. پنځم ته راځو. طالب، کسلان، طبیب، مدرس. طالب معنا زده کوونکی، کسلان معنا لټ یا تنبل، طبیب معنا ډاکټر، مدرس معنا استاد یا ښوونکی. ګورو چې په ټولو کې ناشنا کلمه چې نور سره سمون نه خوري هغه کسلان ده.
د کسلان په کلمه باندې موږ تاسو د خطا علامه راکش کوو ځکه دا نور ټول زده کړي دي یا د زده کړو نتیجه ده یا ښوونکی دی یا اخیستونکی دی نو ځکه کسلان د دې نور سره موافقه نه لري بالاخره موږ تاسو په د خطا علامه راکش کوو شپږم سلطه دجاج لحم سمك سلطه دجاج لحم سمك څلور خوراکونو نومونه موږ تاسو سره کول شوي درې خوراکونه دي یو د خوراک متعلقات دي سلطه معنا سلطه دجاج معنا چرګ لحم معنا غوښه سمك معنا ماي اخراني درې وړ د غوښو اقسام دي سلطه نه بدل ده همدغه ناشنا کلمه ده مخکې ما تاسو ویل د تمرین هدف ولی کتاب د تمرینونه راوړي ترڅو عربي مینوال عربي زده کوونکي عربي لغات په پوره توګه باندې یاد او په ذهن کې قوي ځای پیدا کړي کله چې انسان په دې وتوانېږي محصل زده کوونکی په دې وتوانېږي چې ناشنا کلمه کومه کلمه چې نورو سره رابط نه لري هغه نه جدا کړي همدغه باندې باید محصل یا زده کوونکی پوه شي چې دغه مفردات یا لغات په صحیح توګه باندې یاد شوي دي راځو دریم تمرین ته التدريب الثالث دریم تمرین صل بين الكلمة والصورة المناسبة صل بين الكلمة والصورة المناسبة صل معنى واصل كره بين الكلمة والصورة المناسبة دغه اللفظ یا لغت او د مناسب عکس سره وصل کړه کوم چې مناسب عکس دی مناسب تصویر دی د مناسب کلمې سره یا مناسب لغت سره وصل کړه یو ځای کړه موږ تاسو ګورو خپل کتابونو ته ځیر شو موږ تاسو څلور کلمې راکول شوي الف با جیم دال څلور کلمې راکول شوي لاندې موږ تاسو ته یو دوه درې څلور عکسونه راکول شوي یا تصویرونه راکول شوي د تمرین غوښتنه زموږ تاسو څخه همدا ده چې باید عربي زده کوونکي عربي مینوال دغه کلمې د مناسبو عکسونو سره یو ځای کړي لومړنۍ کلمه مريض معنا مریض بعيد معنا لري کسلان معنا لټ قریب معنا نږدې باید عکس ته هر عربي زده کوونکی په ځیر سره وګوري او د عکس مطابق کلمه وصل ګورو چې لومړنی تصویر سره د جیم کلمه چې د کسلان کلمه ده مناسبت خوري لومړنی تصویر اول نمبر د کسلان کلمه ور سره موافقه لري ازو دویم ته په دویمه کلمه کې د قریب کلمه د عکس ته موږ تاسو استعمالولې شو قریب معنا نږدې دویم تصویر لپاره د قریب کلمه مناسبه کلمه ده ازو دریم عکس ته دریم عکس سره د مریض کلمه مناسبه کلمه ده مریض معنا علتمند یا غیر صحتمند کس موږ تاسو پښتو کې ورته هم مریض استعمالو ناروغ یا بیمار چې ورته هم ویل شو راځو څلورم عکس ته د بعید کلمه مناسبه کلمه ده معنا لري دا دریم تمرین
چې عربي زده کوونکو ته ورکول شو. اصلي هدف د دې تمرین څخه د لغاتو یادول د تصویر مطابق ترڅو په ذهن کې پوره ځای ونیسي. ازو مفردات اضافیه تو درشم درس شپږم وحده مفردات اضافیه اضافي لغات یا کلمات. مخکمو یادونه کړو چې کله کله کتاب د مفردات سره اضافیه صفت یو ذکوي. معنی دا چې مخکې دا کلمات په محاورو کې نه دي تیر شوي، یو ځل بیا عربي زده کوونکي دغه کلمات ورکوي چې کوم د دې عنوان نه لاندې راځي ترڅو د ضرورت مطابق په خپل ځای کې استعمال شي. ازو العرض معنا وړاندې کول. ذیل ولم تاسو را سره غوښ شي. الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر. دا لسپور اعداد د صفت په شکل باندې موږ تاسو ته راکول شو. په دې کې عربي زده کوونکي ته داخل چې عادت په دوه قسمه راځي. کله کله خپل عادت وي فقط شمارلو لپاره راځي، کله کله شمارل جمع صفت وي. شمارل جمع صفت وي معنا عادت کله کله صفت هم واقع کیږي، لکه موږ تاسو چې په دغه ځای کې موږ تاسو سره راخی. الاول معنا اول، موږ تاسو هم وایو اول یا لومړی. الثاني معنا دویم صفت شو. کوم تاسو عدد وایو نو به دوه وایو، یو دوه درې. په پښتو کې هم موږ تاسو فرق ورکو، موږ تاسو هم فرق یو دوه درې عدد شو. اول دویم دریم څلورم دغه صفات شو. الاول معنا لومړی یا اول، الثاني معنا دویم، الثالث معنا دریم، الرابع معنا څلورم، الخامس معنا پنځم، السادس معنا شپږم، السابع معنا اووم، الثامن معنا اتم، التاسع نهم، العاشر لسم. غلس اعداد من تاسو ته راکول شو. راځو لومړی تمرین ته ګورو چې د تمرین غوښتنه څه ده. التدريب الاول لومړنی تمرین. رتب الاعداد. التدريب الاول لومړنی تمرین. رتب الاعداد معنا عددونه ترتیب کړئ. عددونه ترتیب کړئ. مو تاسو کو وګورو خپل کتابونو ته ځیر شو. دوه قسمه اعداد موږ تاسو ته راکول شوي دي. په لومړي سر کې التاسع، العاشر، السابع، الثامن. په لومړۍ کرښه کې ګډ وډ راکول شي. لاندې فقط موږ تاسو السادس لیکل شوی دی، شپږم لیکل شوی. تر اخره پورې باید موږ تاسو ته العاشر پورې موږ تاسو باید پوره کړو. هر عربي زده کوونکی باید دغه خاني په خپل کتابونو کې په پوره دقت سره ډکې کړي. راځو خانه خالي ډکول ته. السادس شپږم، السابع اووم، الثامن اتم، التاسع نهم، العاشر لسم.
دا لومړنی تمرین چې موږ تاسو ته راکول شو. اصلي هدف ترې د اعدادو یادول دي او عربي زده کوونکي ته دغه خبرې ته متوجه کول دي چې کله کله موږ تاسو اعداد د صفت په حالت کې هم لرو، د شمیر تر څنګه صفت هم وي چې هغه همدغه ځای دی. راځو التدریب الثاني، دویم تمرین ته. التدريب الثاني دویم تمرین، صل بين العدد والترتيب. صل بين العدد والترتيب، عدد او مناسب چې کوم ترتیب دی وصلی. پس کوم موږ تاسو ګورو، موږ تاسو اعداد راکول شوي، دا اعداد نه لاندې موږ تاسو ته رقمي عددونه راکول شوي، پس په حرفونو دي او لاندې په رقمونو دي، باید یو بل سره وصل شي. راځو تمرین حل ته. السابع و کوم چې ودی باید دې سره د کرخې په واسطه باندې یا څنګه چې عربي زده کوونکی پوهیږي کولای شي چې وصل کړي، یو بل سره یو ځای کړي. التاسع معنا نهم، کولای شي نهو سره یو ځای کړي. السادس معنا شپږم، کولای شي د شپږو سره یو ځای کړي. العاشر معنا لسم، کولای شي چې د لسو سره یو ځای کړي. الثامن معنا اتم، کولای شي د اتو سره یو ځای کړي. دا دویم تمرین چې ما ستاسو په درانه حضور کې وړاندې کړو. راځو دریم ته. التدريب الثالث، دریم تمرین، اقرأ الأعداد ترتيبيا. اقرأ الأعداد ترتيبيا، اعداد په ترتیب باندې ولولئ. اعداد په ترتیب باندې ولولئ. موږ تاسو خپل کتابونو ته ځیر شو، خپل کتابونو کې موږ تاسو ته اعداد راکول شوي. دغه عددونه رقمي لیکل شوي، په نمبرو باندې لیکل شوي، باید موږ تاسو په ترتیب باندې ولولو، خو په عربي ژبه باندې باید ولوستل شي ترڅو عربي زده کوونکي دا توانایي په ځان کې پیدا کړي چې عربي ژبه باندې رقمي اعداد ولولي. راځو د عددونو لوستلو ته تمرین غوښتنه پوره کوو. العاشر لس، العاشر معنا لسم. السادس، السادس معنا شپږم. الثامن، الثامن معنا اتم. السابع، السابع معنا وم. التاسع معنا نهم. دا د دریم تمرین غوښتنه وه، باید هر عربي زده کوونکی د ځان سره هم څو واري ولولي. التدريب الرابع، څلورم تمرین، صل بين العدد والصورة. صل بين العدد والصورة، معناه ترجمه عدد او عکس سره وصل کړه. عدد او عکس سره وصل کړه. پس که موږ تاسو خپل کتابونو ته ځیر شو، پس موږ تاسو ته عکسونه راکول شوي، تصویرونه راکول شوي او د هر کس باندې نمبر لیکل شوی دی. لاندې موږ تاسو ته حرفي عددونه راکول شوي، باید دا حرفي عددونه د پاس رقمي عددونو سره وصل شي. مناسب عکس د مناسب عدد سره باید وصل شي. پس که موږ تاسو لومړی وګورو ولیکل شوي، باید موږ تاسو السابع ورسره وصل کړو. السابع ورسره باید وصل. دویم عکس باندې نه لیکل شوي، باید موږ تاسو ورسره التاسع وصل کړو. دریم عکس باندې شپږ لیکل شوي، باید موږ تاسو ورسره السادس وصل کړو. څلورم عکس باندې
لس لیکل شوی باید موږ تاسو ورسره العاشر وصل کړو او اخرنی عکس باندې اته لیکل شوی باید الثامن موږ تاسو ورسره وصل کړو. عربي زده کوونکي کولی شي چې د کرښې په واسطه یا همداسې څنګه چې دوی پې پوهیږي په خپلو کتابونو کې باید لازمي وصل کړي. دا د مفردات اضافیه تر عنوان لاندې تمرینونه چې موږ تاسو واخسته سره د حلولو. راځو التراکیب النحویه بل عنوان اخلو ذي الولم تاسو را سره غوږ شئ. الوحدة السادسة الوحدة السادسة التراكيب النحوية التراكيب النحوية. التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال. الوحدة السادسة العربية بين يديك كتاب شبقة برخة. التراكيب النحوية تراكيب جمع تركيب ده معناه يوزي كول. النحوية صفات ده تركيب ده باره معناه يا مفهومي يا عربي جبي جرامر مطابق جملي جوړول. التدريب الأول لمړنی تمرين. تبادل السؤال والجواب مع زميلك خپل مرګلي سره سوال جواب وکړه. زميل معنا ملګری کما فی المثال لکه څنګه چې په مثال کې درکړي. مثال نه مخکې موږ تاسو عکس تصویر شو موږ تاسو تصویر لاندې دوه کلمې ګورو. لومړنۍ کلمه المسجد الحرام دویمه الجمعه. لمرني كلمة المسجد الحرام دویمه الجمعة كلمة ده دغه دوړو کلمونه په استفادې سره باید عربي زده کوونکي د مثال مطابق جملې جوړ کړي. لمړنی مثال اخلو الى اين تذهب. الى اين تذهب الى اين تذهب کله چې موږ تاسو وقف پکو اخر حرف موږ تاسو په غړوندي باندې بدلو حرکت په غړوندي باندې بدلېږي. چې کله وقف نکو حرکت ظاهريږي. الى اين تذهب چې وقف نکو کله وقف کو الى اين تذهب تچیر تزي هغه جواب ورکي الى اين تذهب معناه تچیر ته زي. جواب ورکي اذهب الى المسجد الحرام ز مسجد حرام تزم. بيتري پختنه کوي لماذا ولي اغوتو لأصلي الجمعة ترڅو د جمعې مونږ ادا کړم. داو مثال چې موږ تاسو تراکول شو باقی شپږ چې کوم عکسونه موږ تاسو تراکول شو یا تصویرونه راکول شوی لاندې نه دوه کلمات لري. دغه کلماتو مطابق د مثال سره موافق باید موږ تاسو جملې جوړ کړو. لمړنی عکس اخلو د عکس نه لاندې المسجد النبوي الفجر. المسجد النبوي الفجر. المسجد النبوي معنا مسجد النبوي جمعه کوم چې مدینه منوره کې ده. الفجر معنا سحر. راځو جملې جوړو. الى اين تذهب تچیر تزي. اذهب الى المسجد النبوي د مسجد الحرام په ځای باید موږ تاسو مسجد النبوي استعمال. اذهب الى المسجد النبوي اذا مسجد النبوي تزم. لماذا ولي لاصلي الفجر چې د سحر مونږ ادا کړ. لاصلي الفجر چې سحر مونږ ادا کړ. فقط د مثال څخه کوم مثال چې موږ تاسو راکو شو مسجد الحرام او لاندې جمعه لري کوي بلم موږ تاسو نوې جملې په لاس راځي. راځو دویم عکس ته مسجد بلال الظهر. مسجد بلال الظهر. مسجد بلال د جمعه نوم دی. الظهر معناه مسبخين. الى اين تذهب تشير تزي او اذهب الى المسجد البلال ز مسجد بلال تزم.
لماذا ولي لأصلي الظهر چې د ماسپخین مونځ ادا کړم د دې په خاطر زم چې ماسپخین مونځ ادا کړم دا و دویم تصویر نو تاسو غوښتنه واخسته راځو دریم تصویر ته مسجد عثمان العصر مسجد عثمان العصر إلى أين تذهب تشير تزي أذهب إلى مسجد عثمان مسجد عثمان تزم لماذا ولزي لأصلي العصر الذي بخاطر زم چې زه د مازیګر لمونځ ادا کوم راځو څلورم تصویر ته إلى أين تذهب تشير تزي أذهب إلى مسجد علي مسجد علي تزم لماذا لأصلي المغرب ولزي لماذا معنى ولي لأصلي المغرب ترصود ما خان منز أداكرم رازو بينزم تصويرته مسجد فيصل العشاء إلى أين تذهب تشير تزي أذهب إلى مسجد فيصل مسجد فيصل تزم لماذا لأصلي العشاء سدفارزي ولزي ترصود ما خستان المنز أداكرم رادو شپږم تصویر ته اخرنی تصویر ته المسجد الحرام الفجر إلى أين تذهب تشير تزي أذهب إلى المسجد الحرام المسجد الحرام تزم لماذا ولزي لأصلي الفجر شل السهر المنز أداكرم داول التراكيب النحوية عنوان لان للو مرنية تمرين چې موږ تاسو واخستو باید موږ تاسو د کیسټي نه په استفادې سره دوه دیرشم درس واورو هر عربي زده کوونکی باید دوه دیرشم درس واوري په غور سره واوري او کتاب کې کم تمرینونه دي دغه مطابق حل کړي دوه دیرشم درس باید واورېدل شي ته دوه دیرشم درس اوریدو شروع کو الوحدة السادسة الصلاة الدرس 32 المفردات انظر واستمع وأعد الفجر الظهر العصر المغرب العشاء مكة المسجد الحرام المدينة المسجد النبوي الأذان يسمع الصلاة يستطيع يعمل الليل يضع منبه ينتظر صلاة الجمعة قريب بعيد مريض كسلان ذاهب الوحدة السادسة الصلاة الدرس 32 مفردات إضافية انظر واستمع وأعد الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر خوخت ولري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.